قربان قربان د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د ټولو پیغمبرانو پیغمبري پر دې خبره راټوله شوي چې خلک به مړه کیږي او بیا به په داسې ورځ کې بیرته راژوندي کیږي چې دوی ته به د هغوی د عملونو بدله ورکول کیږي. ظالم ته به د ظلم بدله رسیږي او چا چې ښېګڼه کړي هغه ته به د هغه د ښېګڼو بدله ورکول کیږي. نو له دې څخه څرګنده شوي چې د دنیا ژوند د انسان لپاره آخري گردش نه دی، تر دې وروسته هم ژوند شته. الله رب العزت په سورة صاد کې په 28 آیت کې فرمایي: ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي دي د هغو کسانو په څیر وګرځوو چې په ځمکه کې فساد کوي، او که موږ متقیان د فاجرانو په څیر کړو؟ همدارنګه الله رب العزت په صورت تغابن کې په 9 آیت کې فرمایي: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. هغه خلک چې کفر کړی دی، کافران شوي دي، ګمان کوي چې دوی به هیڅکله راپا نه څول شي. ته ورته ووایه ولې نه ستا پر رب مې د قسم وي چې تاسې به راپاڅولی شئ، بیا به درته د هغه څه په اړه خبر درکول کیږي چې تاسې کړي دي، او دا کار په الله رب العزت باندې آسان دی، سخت نه دی. نو د آخرت په ورځ ایمان لرل د ایمان له ارکانو څخه یو رکن دی. که چا بیرته راژوندي کیدل او حساب دروغ وګڼل، نو ده پر لوی الله رب العزت باندې کفر وکړه، لکه چې الله رب العزت په صورت اعراف کې 45 آیت کې فرمایي: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون. هغه کسان چې خلک د الله تعالی له لارې اړوي او په دې لار کې کوږوالی لټوي، وهم بالآخرة کافرون، دوی په آخرت باندې کفر کوي، یعنی په آخرت باندې کافر دي، بعث بعد الموت نه مني، د حساب ورځ نه مني. نو پر آخرت د ایمان لرلو څه معنا ده؟ مرګ څه شی دی؟
په قبر کې به څه کیږي، حوض څه شی دی، میزان څه ته وایي، د صراط پول څنګه دی، عملنامه څه ته ویل کیږي، د جنت او دوزخ څه حال دی، د آخرت ناشنا پیښې کومې دي، په قیامت کې به د خلکو څه حال وي او کله به موږ په آخرت کې خپل رب وینو. راځئ چې دویمې نړۍ ته په سفر لاړ شو. لومړی د آخرت په ورځ ولې ایمان لرو؟ الله تعالی دا فیصله کړې ده چې د دنیا تر ژوند وروسته به بل ژوند وي. موږ ته الله رب العزت په خپل کلام کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې د هغې پیښې بیان کړي دي. د هغې په خبرونو یې راته نصیحت کړی. پر دې ورځ ایمان لرل او د دې لپاره تیاری کول یې پر موږ واجب ګرځولي دي. د آخرت د ورځې رایادول انسان د نیکو عملونو په کولو کې تیزوي، د خیر کارونو ته یې بیړه پیدا کوي، پریشانی او غم ترې شړي، په ظلم کې له اخته کېدو یې لرې ساتي او په کمزورانو له حملې کولو یې ژغوري، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة انبیا کې په 43 آیت کې فرمایي: وندع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله فرمای موږ به د قیامت په ورځ د انصاف تلې ږدو، پر هیڅ یو نفس به ظلم نشي کیدی. که د انسان عمل د اوري د دانې په څیر هم وي نو موږ به یې راوړو او موږ پوره حساب کوونکي یو. وکفا بنا حاسبین. همدارنګه الله رب العزت په سورة طه کې په 111 آیت کې فرمایي: وعنت الوجوه للحي القیوم وقد خاب من حمل ظلما. او مخونه به هغه ذات ته ذلیله شي چې همیشه ژوندی او د عالم تدبیر کوونکی دی، او هغه کس به بیمراده او تاوانی وي چې ظلم یې بار کړی وي. همدارنګه د بخاري حدیث ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: له چا سره چې د چا د عزت او یا بل شي د ظلم برخه وي نو اوس دې په دنیوي ژوند کې د هغه نه ځان خلاص کړي، مخکې تر دې چې داسې ورځ به راشي چې بیا به روپۍ او اشرفۍ نه وي. که نیک عمل ورسره وي نو د هغه د تیری او د هغه د ظلم په کچه به ترې واخیستلی شي، او که نیکي نه وي نو د مظلوم بدۍ به راواخیستلی شي او پر ده به واچولی شي. څوک چې د آخرت په ورځ ایمان لري نو په دې سره له فساد او الحاد څخه بچ کیږي. البته هغه کسان چې هغوی د آخرت په ورځ کفر کوي، له مرګه وروسته ژوندي کیدل نه مني، نو له هیڅ ناوړه او ناروا کار څخه هغوی نه بندیږي، لکه چې الله رب العزت په سورة مؤمنون کې 4 آیت کې فرمایي: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. او هغه خلک چې په آخرت ایمان نه لري نو له سمې لارې څخه اوړي، له سمې لارې څخه اوړېدونکي دي. نو د آخرت په ورځ ایمان د انسان اخلاق ښایسته کوي، په مصیبتونو یې صبر پیدا کوي او پر هغه څه افسوس نه کوي چې ترې فوت شوي وي، ځکه هغه پر دې پوه دی چې ده ته به پوره ثواب په آخرت کې ورکول کیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی: ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر الله بها عنه حتی الشوکة یشاکه.
داسې هیڅ یو مصیبت نشته چې مسلمان ته رسیږي مګر الله تعالی په هغې سره له دې مسلمان نه ګناه لرې کوي، ګناه ترې رژوي. تر دې که د ده په پښه کې اغزه یم لاړ شي نو هم یې پرې ګناه رژیږي، الله یې ګناه ترې ختموي. نو د آخرت په ورځ ایمان انسان دې ته راولي چې په خپل جرم اقرار وکړي او له هغې څخه د پاکوالي لار ولټوي. صحابه کرام له خپل ځان سره په حساب کولو او پاکولو کې زموږ لپاره ډیر ښه مشران دي. حضرت معاذ بن مالک رضی الله تعالی عنه یو صحابي و. یوه ورځ معاذ بن مالک رضی الله تعالی عنه ته شیطان وسوسه واچوله او د یو انصاري سړي په وینځی اخته که. د خلکو له سترګو څخه ورسره پټ شه او شیطان ورسره دریم و نو یو بل ته یې ښایسته کړل تر دې چې زنا یې وکړه. کله چې معاذ له خپل جرم څخه فارغ شه او شیطان ترې لاړ نو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه وژړل، له ځان سره حساب وکه او ځان یې ملامته که. د الله رب العزت له عذاب څخه وویرېده، ژوند پرې راتنګ شه، ګناهونو راګیر که، تر دې چې ګناه یې زړه وسوځوه نو د زړونو طبیب ته راغی او د زړه د سخت ګرمایش له امله یې مخې ته ودرېد او محمد رسول الله ته یې وویلې ای د الله رسوله دې بنده زنا کړې ده، ما پاک کړه، ځان ته اشاره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې مخ واړو. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ورته له بلې لورې راغی او ورته یې وویلې ای د الله رسوله زنا مې کړې ده، پاک مې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل خوار شي، لاړ شه له الله رب العزت نه بخښنه وغواړه او توبه ورته وباسه. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه لږ شان واپس شه خو بیا یې هم صبر ونشه. نو بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته یې وویلې ای د الله رسوله پاک مې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې خوار شي، ستون شه، له الله رب العزت نه بخښنه وغواړه او توبه ورته وکړه. هغه بیا لږ شان لاړه او بیرته راغی، ویې ویلې ای د الله رسوله پاک مې کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غصه شو چې زنا څه شي ته وایي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ، صحابه و کرامو هغه د دې ځای نه وویسته لاړ. دویم ځل بیا راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې زنا مې کړې، پاک مې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویسته. په دریم او څلورم ځل بیا همداسې راغی. کله چې خبره ډیره کړه نو محمد رسول الله پوښتنه وکړه دا خو به لیونی شوی نه وي. صحابه ویلې ای د الله رسوله موږ ته خو پکې هیڅ اثر نه ښکاري. بیا یې وفرمیل شراب یې څکلي نه دي. یو سړی پاڅېده او د ده خوله یې بوی کړه، د شرابو هیڅ بوی ترې نه محسوسېده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته زنا پیژنې؟ اوس چې معاذ بن مالک څه وایي دا به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قربان قربان د دلدار مدینه د نازولي تاجدار مدینه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن مالک ته وایي ته زنا پیژنې؟ هغه ورته فرمایي هو، ما یوې ښځې سره هغسې حرام کار کړی لکه چې سړی له خپلې ښځې سره حلال کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له دې خبرې ستا مقصد څه دی؟ معاذ بن مالک رضی الله تعالی عنه وفرمایل
زه غواړم چې ته مې پاک کړي. نو له دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دا باید رجم شي، یعنی سنګسار شي. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امر مطابق حضرت معز بن مالک اسلمی رضی الله تعالی عنه رجم که. کله چې په هغه باندې جنازه وشوه او دفن شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپلو یو څو ملګرو سره په هغه ځای ورتېرېده. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو ملګري بل ته وفرمایل ته دې ته وګوره چې الله رب العزت پرې پرده اچولې وه، خو هغه د الله رب العزت پرده په ځان پرې نه ښوده تر دې چې د سپو په څیر په کاڼو وویشتل شه او مړ شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ وخت چوپ شه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ شان مزل وکړ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ شان مزل وکړ، نو کتلې چې د لارې په خوا کې یو مردار خر پروت دی. هغه خر لمر بدبویه کړی او دومره یې پړسولی و چې پښې یې پورته شوې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل فلانی او فلانی چیرته دي؟ هغوی وفرمیل موږ دا یو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کوز شئ له دې مردار شوي خر څخه خوراک وکړئ. هغوی وفرمیل ای د الله رسوله، له دې مردار خر څخه هم څوک خوراک کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هغه سپکاوی چې تاسې د خپل ورور د عزت لږ مخکې وکړ د دې مردارې له خوړو څخه ډیر سخت دی. هغه خو داسې توبه وکړه که د ده توبه د یو پوره امت په منځ کې وویشل شي نو هم یې بس. رسول الله فرمایي پر هغه ذات مې د قسم وي هغه همدا اوس د جنت په ویالو کې دی او غوپې پکې وهي. معز بن مالک لره خوشحالي ده. هو زنا ترې شوې وه. هغه پرده چې د هغه او د الله تعالی په منځ کې وه څیرې کړه. خو کله چې له ګناه څخه فارغ شه، خوند ختم شه، افسوسونه پاتې شول، خو بیا داسې توبه یې وکړه که په پوره امت وویشل شي نو هم یې بس. نو قدرمنو اوریدونکو، د آخرت په ورځ ایمان په انسان کې د امانت ساتنه پیدا کوي او له ځان ښودنې څخه یې بندوي، لکه چې الله رب العزت په صورت توبه کې 18 آیت کې فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الی الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. بېشکه د الله تعالی جماعتونه هغه څوک جوړوي چې پر الله تعالی او د آخرت په ورځ ایمان لري، لمنځونه کوي، زکات ورکوي او یوازې له الله تعالی څخه ویریږي، نو امید دی چې دا خلک به له هدایت موندونکو څخه شي. نو د آخرت په ورځ ایمان انسان دې ته راولي چې په خپل جرم اقرار وکړي او له هغې څخه د پاکوالي لار ولټوي. نو قدرمنو اوریدونکو، له مرګه وروسته دویمه نړۍ دا خپرونې تعقیب کړئ، پوره شوق او رغبت سره یې واورئ. انشاءالله چې ستاسو په ژوندون کې به پوره بدلون راشي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم.
پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. هغه